ټیک ټاک پری یو اس ای والے اکاونټ جوړ کړئ. که تاسو غواړئ چې زه د ټیک ټاک یو اس ای والے اکاونټ ځان لپاره جوړ کړم نو تاسو ډېر په اسانۍ سره کولی شئ. یو ډېره اسانه طریقه تاسو درښایم. هغه یو اس ای والے اکاونټ کوم چې بیا مونټایز شي تاسو ته پیسې ګټلی شئ په اسانۍ سره په خپل ویډیو باندې. یا که تاسو غواړئ چې زه دې ته لایو لاړ شم د نورو فیمس ټیک ټاکرو په شانتي کوم چې لایو ځي او لایو پیسې ګټي تاسو د دغه نه بیا لایو کې هم پیسې ګټلی شئ. دغه نه علاوه ټیک ټاک یو اس ای والے اکاونټ یې جوړوئ او په خلکو یې خرڅوئ دغسې هم تاسو پیسې ګټلی شئ د دې ټیک ټاک یو اس ای اکاونټ نه. یعنې په مختلف طریقو سره تاسو دې نه ارنینګ کولی شئ. تاسو پکې خپل کنټینټ هم مونټایز کولی شئ په هغې تاسو ارنینګ کولی شئ پیسې ګټلی شئ او پیسې ګټلی شئ په لایو باندې. یا که تاسو غواړئ چې زه د ټیک ټاک یو اس ای والے اکاونټ جوړوم په خلکو دې خرڅوم نو دغسې هم تاسو پیسې ګټلی شئ. یوه ډېره سمپل طریقه تاسو درښایم. دغه لپاره تاسو کوئ ویډیو تر اخر پورې وګورئ بلکې ویډیو مو خوښ شو ملګرو سره یې خامخا شیر کړئ. ډېره ډېره مننه. د ټولو نه اول به دوستانو تاسو کې خپل موبایل کې کم تاسو سره چې د ټیک ټاک ایپ وي د پلی سټور والا هغه به تاسو مکمل طور د خپل موبایل نه لرې کړئ یعنې ان انسټال به کوئ. بیا به تاسو کې را به شئ په خپل موبایل کې به ګوګل واړوئ. په ګوګل کې به تاسو سرچ کړئ wp-review.online. دا به تاسو لیدلی شئ ما سرچ کړی په دې سکرین هم تاسو ته ښکاري. دغه هوبهو تاسو په ګوګل سرچ کې ولیکئ او بیا به تاسو کوئ دا به سرچ کوئ. څنګه چې تاسو دا سرچ کوئ تاسو سره به ډایرکټ ویب سایټ راوړي. دا یو ویب سایټ د ټیک شو تاسو لیدلی شئ. په دې کې چې تاسو لږ سکرول ډاون شئ لږ لاندې راشئ تاسو سره به دا یو تصویر ښکاري میک یو اس ای ټیک ټاک اکاونټ. تاسو به څوک په دې کلیک واخلئ. که دا تاسو نه رالي راشئ په دې سرچ اپشن باندې کلیک کوئ او دلته تاسو ولیکئ یو اس ای ټیک ټاک په ولیکئ. صحیح ده. او دا به تاسو سرچ کوئ. چې څنګه هم تاسو سرچ کوئ اولنی تصویر به تاسو سره راواخلي. دلته لاندې یو اپشن دی ریډ مور. تاسو به څوک په دې اپشن به کلیک واخلئ. بالکل ویښ ته به لاړ شئ. دا ډاونلوډ اپشن دی په دې به کلیک واخلئ. څنګه چې تاسو په دغه کلیک کوئ دا یو ایپ ته 290 MB دی. تاسو به څه وکړئ دا به خپل موبایل ته ډاونلوډ کړئ. صحیح شو. چې څنګه هم تاسو ډېر ډاونلوډ کړئ موبایل ته به انسټال کړئ سکرین ته به راشي. بیا به تاسو وکړئ دا ایپ په اوپن کړئ. دلته په دې کې تاسو سره نوي اپشنونه شو کېږي. تاسو باید کې ګوتې نه وهئ را به شئ په دې پروفایل به کلیک واخلئ. دلته به تاسو کوئ تاسو سره به دا راوالي لاګین ان ټو ټیک ټاک. تاسو په لاګین نه کلیک کوئ را به شئ په دې ساین اپ په کلیک واخلئ. ټیک شو. دا ساین اپ دی په دې به تاسو کلیک واخلئ او دلته به تاسو کوئ یوز فون اور ایمیل په دې اولني اپشن به کلیک کوئ. دلته به تاسو دا هر څه چې دي دا به اګري کوئ. بیا به څه وکئ په دې نیکس په کلیک واخلئ. دا اوس موږ سره د یو اس نمبر کوم مخکې کوډ چې وي که نه هغې راواخیستو. د دې مطلب دا دی چې دا اوس د یو اس ای والا ټیک ټاک دی یعنې مونږ یو اس والا ټیک ټاک چې دی اکاونټ جوړو دلته. صحیح ده. بیا به څه وکئ را به شئ په دې ایمیل به کلیک واخلئ. کوم یو اس ای ټیک ټاک اکاونټ چې جوړوئ که نه هغه به تاسو په ایمیل جوړوئ. صحیح ده. ایمیل یعنې جیمیل آی ډي به ستاسو په موبایل کې خامخا وي هغه به تاسو دلته ورکئ. بیا به تاسو وکئ په دې نیکس په کلیک واخلئ. څنګه چې تاسو په دې نیکس کلیک کوئ که نه دلته تاسو نه پاسورډ غواړئ تاسو به دلته پاسورډ ورکوئ. د دې پاسورډ نه بیا تاسو سکرین شاټ هم والئ. پاسورډ کې درې طریقې استعمالیږي چې په هغې کې الفاظ هم دي یعنې ورډز دي د انګلیش. بیا پکې لیټر دي. لیټر یعنې نمبر پکې هم یو پکار وي. یو سپیشل کرکټر یعنې سیمبل پکې پکار وي. صحیح ده. همداسې به ورکوئ. خان شو. بیا به پکې یو څو انسي ورکوئ. ټیک شو. بیا به پکې یو به پکې دا سیمبل ورکوئ هر یو چې وي. صحیح ده. بیا به تاسو کې دې نه به سکرین شاټ والئ دا ځان سره سیو کړئ. چې کله تاسو پاسورډ دا جوړ کړئ بیا به څه وکړئ په دې نیکس په کلیک واخلئ. چې په نیکس کلیک اخلئ دلته تاسو د یوې خبرې احتیاط لازمي کوئ. تاسو چې کوم ډیټ اف برث سلیکټ کوئ چې دا د 18 سال نه په بره وي کم نه وي. که کم وي نو تاسو بیا دې کې لایو دا اپشنونه چې دي دا تاسو سره کار نه کوي او بیا دپاره به تاسو سره مونټایزیشن کې مسلې پیدا کېږي. نو د 18 سال نه په بره ورکوئ. څنګه به ورکوئ دلته به تاسو دغه شانتې په بره راشئ یعنی 2004 چې دی تقریبا 2000 چې د 18 سال راځي خو تاسو به 2005 نه په ښکته راځئ. صحیح ده. 2002 2003 2001 2000 1999 دغه چې دي په دې کې تاسو هر یو سلیکټ کولی شئ. بیا به تاسو وکئ را به شئ په دې نیکس په کلیک واخلئ. چې په نیکس کلیک کوئ تاسو نه به ویریفیکیشن غواړي. دا ویریفیکیشن ډېر ایزي دی. دا که ته ایرو نه دی په دې به کلیک واخلئ داسې به سیده راځئ پرېږدئ به یې نه. دلته دا هر څه سره چې تاسو برابر کړئ دا کوم ځای چې دی خالي په دې باندې به داسې کېږدئ او بلکل لرې به کوئ ویریفیکیشن به کمپلیټ شي. ګورئ ورته. ګورئ دوستانو اوس اکاونټ لاګین شو. دلته پکې ما سره بره د لایو اپشن هم راغی یعنې زه پکې د بل چا لایو هم کتی شم. په خپله به ترې زه هله لایو تلی شم د دې ځای نه چې کله ما سره 1000 فالوور پوره شي. صحیح ده. چې 1000 فالوور پوره شي بیا ترې زه لایو هم تلی شم. په لایو ترې هم زه ارنینګ کولی شم. د دغه نه علاوه په دې پروفایل باندې کلیک واخلئ. کله چې تاسو په پروفایل کلیک کوئ دلته ورسره تاسو نمبر هم ایډ کولی شئ. صحیح ده. که نمبر نه ایډ کوئ لازمي ده خو زه تاسو ته یو څو سیټینګونه ښیم چې هغه به تاسو کوئ. بیا راشئ په دې 3 ډاټ باندې کلیک کوئ او دلته کریټر ټول دی په دې کلیک واخلئ.
ګوره کله چې تاسو په دغه کلیک واخلئ که نه نو تاسو سره به دا اپشن شو شي کریټر فنډ صحیح ده نور اپشنونه هم شو کریټر فنډ مطلب اوس څه دی یعنی کله چې تاسو 10,000 فالوور پوره کوئ کم کرایټیریا چې د ټیک ټاک هغه پوره کوي بیا تاسو د ټیک ټاک نه یعنی په ویډیو مونټایز کولو باندې هم خپل اکاونټ مونټایز کړئ بیا تاسو ویډیو ډیلی اپلوډ کوئ په هغې به تاسو ته ارنینګ میلاویږي څونه ډېر ویوز راځي څونه به ډېر ارنینګ کوئ تاسو یو ډېر بهترین اپ دی په دې کې تاسو دا هر څه کولی شئ دغه نه علاوه کله هم چې تاسو ایمیل باندې اکاونټ جوړ کړئ که نه بیا په دې 3 ډاټ کلیک کوئ دلته به د سیټینګ اینډ پرایویسي کلیک کوئ دلته به راشئ په دې اکاونټ به کلیک واخلئ اولنی کوم اپشن چې دی دلته به تاسو په دې اولني اپشن کلیک کوئ دلته اوس ګورئ دا د موږ نه څه غواړي ایمیل ویریفیکیشن دا به تاسو لازمي کوئ صحیح ده دا چې تاسو نه پاتې شو که نه بیا به تاسو ته مونټایزیشن کې مسلې راځي نو تاسو به څه وکړئ په دې به کلیک واخلئ دغه شان تاسو به دلته د خپل ایمیل ویریفیکیشن چې دی هغه به وکړئ صحیح ده ایمیل ویریفیکیشن تاسو وکړئ دا دی ویریفای ایمیل صحیح ده ایمیل تاسو دې ځای نه چینج کولی هم بیا شئ د ایمیل ویریفیکیشن به وکړئ چې کله تاسو ویریفیکیشن وکړئ ستاسو اکاونټ مکمل طور تیار به وي بیا مونټایزیشن دی کې هم تاسو ته څه مسلې نه راځي همدغه شان تاسو کولی شئ چې په اسانۍ سره د ټیک ټاک نه پیسې وګټئ د مونټایزیشن په ذریعه باندې د لایو په ذریعه باندې یا اکاونټونو سیل کولو په ذریعه باندې همدغه شان تاسو د ټیک ټاک یو ایس ای والا اکاونټ چې دی په اسانۍ سره جوړولی شئ ویډیو مو خوښ شوي ملګرو سره شیر کړئ همدغه شانتي مزید ټیپس اینډ ټریکس لپاره مو سره کنیکټ اوسئ ډېره مننه د الله